سره مو خلاص بل شی دی اوس که چیرې تاسو یو شیپ دلته رسم کړئ په کورل ډرا کې صحیح دی عموما په ټول باکس کې مختلف شیپونه موږ لرو دا یو شیپ مو رسم کړئ دا تاسو چې رسم کړئ ساده ګوره زه به داسې رنګ ایسته کوم تاسو دی دا رقم رنګ نه لري لکه ساده پیج داسې رسمیږي اوس که وغواړئ دلته رنګ ورکړئ یو موږ آوټلاین لرو شاوخوا آوټلاین بارډر یو دننه فیل لرو اوس که تاسو وغواړئ د آوټلاین ته رنګ ورکړئ نو چیش به کوئ په دغه رنګو کلر پلیټ کې به چیش کوئ راسته کلیک به کوئ راسته و رایټ کلیک به کوئ رایټ کلیک چې مو وکړئ د آوټلاین رنګ واخیستئ صحیح دی آوټلاین یې رنګ اخلي او کوم بیا چپه کلیک وکړئ بیا فیل دی دننه رنګ دی اخلي رایټ کلیک او یا که کوم وخت څه به وکړئ غواړئ چې بېرته دغه رنګونه آوټلاین رنګ ځینې ایسته کړئ ولې زه به دې رانږدې کړم خیال پروجیکټر کې نه معلومېږي څه رنګ اوس که غواړئ د آوټلاین رنګ ځینې ایسته کړئ نو فقط راشئ دلته ګوره موږ لرو نو فیل کمانډ دی اوس زه غواړم دا رنګ د آوټلاین ځینې ایسته کړم نو ما چې پر دې ځای بیا راسته کلیک وکړئ آوټلاین رنګ ځینې ایسته شو چې شو آوټلاین بېرته رنګ ورکوئ بېرته بیا ډیلر څخه راشي بیا صرف په دې ترتیب سره سره مو خلاص یا د فیل څخه بېرته رنګ ایسته کړئ بیا راشي بیا چپه کلیک پر دې ځای وکړئ د فیل څخه رنګ ایسته شو چې ډېر مهم دی دا ځای چې دا باید څه ډېر بیان صحیح په دې ترتیب سره یا بله لارې هم دا ده چې شیپ مو راخیستی دی رسم کړی مو دی ما یو رنګ ورته راواخلی دی رنګ د کش کې دلته یې ورکړئ هغه کوم رنګ چې ورکوئ صحیح په دې ترتیب سره یا خپل دلته سمارټ فیل هم شته صحیح سمارټ فیل ټول هغه لارې ته کولی شئ چې دلته مختلف رنګونه استعمالوئ هغه ورته ورکولی شئ هر کوم رنګ چې کوئ سمارټ فیل بیا وروسته وایي چې څه کار کوي صحیح دی په دې ترتیب سره تر دې ځای پورې خو مسار به خلاص د کورل ډرا په انټرفیس کې بل شی چې هم نوي فاته دا خو نو صفحې چې دلته وینئ ګورئ کوچنی کمانډ د نوي صفحې جوړول دی دلته خو موږ پروجیکټونه جوړوو نوی پروجیکټ راباسو ورسره صحیح دی خو دلته بیا صفحې جوړوو صحیح دی یا د لرې څخه ګوره نیکسټ پیج ته راوړئ ته مې اوومې صفحې ته لاست او فرسټ پیج ته راوړئ صحیح دی ګوره نهه صفحې لرو دلته راسه څلورمې صفحې ته د څلورمې صفحې ته یو دم اخري صفحې ته بیا یا د لرې څخه نیکسټ یو صفحې ته دې اړې راوړئ صحیح دی په دې ترتیب سره پروجیکټ تر منځ فرق یې ډېر څه نو فرق یې څنګه نشته ګوره دا پروجیکټ دی عموما ګوره دا پروجیکټ جلا شو وینې د ګوره د دې څخه ګر سره جلا شو په دې پروجیکټ بیا ته جلا جلا صفحې رسمولی شې په یو پروجیکټ جوړ کړې هغه ته نوم ورکړه چې شي مثال په ډول ابون وسیم لوګو جوړوي چې شو راځي اول د واره شاوخوا دایره یو پروجیکټ دی په یوه صفحه کې راځي هغه دپاره شاوخوا دایره رسموي په بله صفحه کې راځي هغه دپاره ټکسټ رسموي په بله صفحه کې راځي هغه دپاره رنګونه رسموي دا یو پروجیکټ شو چې شو او د اتصالات لوګو لپاره بیا جلا پروجیکټ جوړوي هغه دپاره بیا جلا جلا صفحې راخلي کار کوي دا په دې خاطر سره موږ استعمالوو چې دا زموږ ډیزاینینګ د شان سره ګډ وډ نشي په دې خاطر سره پروجیکټ جلا استعمالوو صفحې جلا استعمالوو خو پروا نه لري که تاسو په یوه پروجیکټ هم کولی شئ په سبا جلا جلا صفحو کې بیا کار کوئ په یو پروجیکټ هم کار کولی شئ هغه په تاسو پورې اړه لري چې هر چا به کوئ انټرفیس دا ټول دې ځای ته موږ وایو کورل ډرا انټرفیس انټرفیس یعنې د داخلېدو صفحه دا ټول انټرفیس دی ورک سپیس خو نه بیا دا ته چې کار پکې کوې او دا خالي او بل تا وایي چې پروجیکټ بل څه فرق یو دا دی اوس د مثال په ډول دا پروجیکټ چې راخلاص کړی دی ته ګوره د دې صفحې ټوله په یوه ډول سره دي اما ته که چیرې بیا بل پروجیکټ ته راسې هغه صفحې بیا ته کولی شې جلا کړې شي ګوره هغه پروجیکټ صفحې ګوره جلا دي د پروجیکټ صفحې جلا دي صحیح دی یعنې ډېر فرق سره لري هغه بیا به تاسو پرې چې هره کوم یې تاسو استعمالوئ صحیح دی پروجیکټ کې یا هغه معلوم نه دی هغه ما خپله چې اشتراس کتنې هم نه دي خو چې ډېر زموږ د څلور پنځه صفحې په اخوا بلابه دونې ډیزاین نه جوړ شي دونه ډېر صفحو ته چې ضرورت شي او بل دا چې موږ صفحه ګر سره بیخي ایسته کړه صفحه ګوره بیخي ایسته کړه ګر سره دلته راسه په ورک سپیس کې دې کار وکړه پیج کې بیخي کولم ورک سپیس چې دی خو فرق یې بېرته بیا دغه دی د سپیس د صفحې د ورک سپیس ته اوس که چیرې ته په دغه کې کار وکړې په ورک سپیس کې کار وکړې صحیح دی هغه چې بیا ته پرنټوې بیا تا ته په پرنټ کې نه راځي د مثال په ډول اوس ګوره زه دلته راسم یو شیپ به رسم کړم ګوره د سپیس څخه د باندې مې رسم کړي او بل به ګوره زه دلته دننه رسم کړم په دې ډول سره صحیح شو او اوس راسي ته چې ته راسي ایکسپورټ ته ثبتوي غواړې دا والا سافت کنټرول ای په عکس په ډول به ثبت کړو جی پی جی سټاف ایکسپورټ اوس راسي وګورئ چې موږ سره اوس آیا دې دواړه راځي که یا ګورئ یوازې هغه شیپ راځي موږ ته یوازې شین شیپ راځي نور نه دی راغلی یوازې هغه شیپ موږ ته راغلی دی راغلی دی نه دی راغلی
څه شو یعنې په پیج کې چې ستا شان دي هغه یوازې ته پرنټولی سي او ثبتولی سي په پیج ته د باندې هېڅ شی ته نه سي پرنټولی هغه یوازې ستا ورک سپیس دی ته پکې یوازې کار کولی سي نور په پیج کې به ته چې دا ټول دې جوړ کړل اماده دې کړل نو بیا به څه کوې ګورې یو بله خبره هم ده موږ صفحه ګوره دومره سپینه صفحه ټوله خالي ده مګر دا یوازې موږ ته ګوره شیف راوستي دا کورل ډا هم دغه خاصیت لري که غواړې چې یو ډیزاین جوړ کړي څه به وکړې سپینه صفحه مو سره راولئ نو بیا به څه چم ورسره کوئ بیا به راځئ یو بل داسې دغه به مو سره رسموي په دې اندازه سره نو فیل